د قرباني په وخت کې چې کله په یو ځناور کې یو عیب پیدا شي آیا د یغه عیب په وجه باندې د یغه ځناور قرباني صحیح او کنه کسه په دا کې تفصیل د عموما ډیر زیات حالت دغه مسالې سره مخامخ دی په دا کې اوله خبره ده چې کچیر اول ځناور بالکل ټیک ټاک وي روغ وي خو چې کله دای الولاوي د قرباني وخت رشي د درځوي بیا په یو وخت کې چې کله ځناور نسکوراوي په یو وخت کې داسې عیب کې پیدا شي اغه ځناور ړین شي یا د یغلا کوي پر شي یا ګډ شي یا بل څه مسله کوي شي بیا د داسې ځناور قرباني بالکل صحیح ده دغه عیب په وجه سره دا قرباني نه خرابېږي دا عیب نه دی کچیر مخکې د یغ شاموتوي مخکې د غاړین وي مخکې د یغلا کوي پر بیا خو عیب شته خو د قرباني په وخت کې کچیر ته دغه مسایل کې پیدا شول بیا د داسې ځناور کې د عیب نشمرل کیږي بیا کچیر بیا هم داس مسله واب کې بیا هم د داسې ځناور قرباني شي او من ډېر زیات خلک ملدلای دی چې هغه وایي چې د میش خو قرباني خرابه شو ویلې او د ایده پرز باندې میش خپل قرباني کړله خو د یغ پښه مو تشوه یغ پسترګې باندې خرټایلور شو لین شو نو دا عیب نه دی د قرباني په واقع د داسې ځناور قرباني بیا هم شي او بل خبره کچیر ته داسې ځناور و چې دمره کمزوري و چې د یغ په اډیکه کې د نن موضوع ختم شي وي بالکل نسکاریږي چې پکای ورو کې بیا نسکاریږي په خپل پښې باندې نشي درېدل خپل ځون نه پیږي د داسې ځناور قرباني ده نه دوی